More prăjămutne uccelere tot azi. Este șanalul da pios pe prota. Da pios pe fru. خالي پیوز پروت ده. قسم می ده چې خالي دا پیوز. الله اکبر. ده غلط زروغلیم ده ما ده مشوند ده بزندگی دو. درې مشي دوش ولکسونه هغه د دې وایي کوم درې مشي یو مې لیوانای شو. السلام علیکم ورحمت الله. قدم لیدونکو یوې دروازې ته ولاړو چې د همدغه دروازې نه یوه مرکۍ تر موږ دفتر راغلې وه. هغې کیسه راته کوله چې موږ په دې مبارکه میاشته کې هیڅ نه لرو. دسترخوان یې واچوو، که شرته د ماښام ډوډۍ راوړله راوړې که نه همدغسې موږ ناست وو. راځئ د دوی حال له تاسو شریکوو او چې دوی په کور کې څه لري او که نه لري. دې مور زه واقعا دردولی یم، خفه کړی ومه او راغلو ماښام ته هم فقط یو دوه دقیقې پاتې دي او د دوی دسترخوان ګورو چې دوی دسترخوان باندې څه لري او که نه لري. راځئ موږ سره دا ویډیو تعقیب کړئ. قدرمن لیدونکو داخل ته یې راغلو، خو په داخل کې هیڅ داسې شی نشته. نه نغاري پته لګېږي، نغاري دغه دي، هیڅ ور نه پکې بل شوی. زه به یې درته وښیمه. دا د دوی نغاري دي، هیڅ ډول اور پکې نه بلیږي. دلته د ماښام اذان هم وشو، دسترخوان باندې ورځو. مورې اجازه ده؟ قدرمن لیدونکو د دې کوټې ته داخل راغلو. مورې prăjămutne uccelere tot azi. Este șanalul da pios pe prota. Da pios pe fru. خالي پیوز پروت ده. قسم می ده چې خالي دا پیوز. الله اکبر. قسم می پرب تو. دامو برادو. دامو شین چای دا. لا غدا. دامو بجلی دو دا بلو. انا که دا غدا لې هغه خراب شوه د دا کوغه نه کوي کور نه کوي. مورې دا توره شپه کې نو سوی. لا شدا بالک دا غنه کس دا شدا. خلکو نه پښتنه وکړي. دا نه چې تاسو ته دروغ کوم. دروغ خبره نه وه. زکه مې دار به دار ورځ مونې زکه روغلیدو. ویلې مورې دې حالات زه روغلیم چې دا مې ژوند دا مې زندګي دو. ویلې مورې جوړې چی شي مشکل چی شی دی؟ نه شکر نه شکر په دا حالات شکر ده. ډېر شکر. مورې ویلې څه مشکل دی؟ مشکل دی وایه یار دا ویلې جوړې. دا دې سړي خپل مې موته دو په میخ کې پروته وس په د ګرداوي راغله ده. اکثره مې ته روح لم اکثره ای وکسه شپه ورځ لیوانه مې د خوږو ورځې د خوږو روپۍ مخه نه کړم چې دته زه ګولای وړم. مورې زمان دې چېرته دي؟ زمان شته؟ زمان مې درې مې شهیدان شول. درې شهیدان شول. درې مې شهیدان شول. لاسونه هغه د دې وایي کوم درې مې شهیدان شول. یو مې لیوانای شو مصبي شو. دیوانه مې پیزې نه وینه چلاند ته یایي چې دغې پیزې هغه یې وکړه ارشن یې وکړه چې دا چې کوپرا کوړته کوم چې دلې شرک لوړ شي چې دلې کوړته کوم کوړته پښړ ویلې دي نه تعالی شي. دا رکانته خاله د بل چې د بل مې وشه لوړ شي 50 روپۍ وګټي 50 روپۍ دا 60 روپۍ برارو 60 روپۍ 10 روپۍ چای ورو وشه دې تکې نه 10 روپۍ 50 روپۍ پیوس کې نه بس دې تکې نه رژام ته خدا نه وشه دې حالات ته. مورې دا ماړی مو کومه نه کړې دغه یا ترور یا تا یا بل ترور یا بل خپل شی نشته کول د شا نشته دنیا شای نه کسام پښتنه سی وکړي پښتنه سی وکړي ژوند مو دغه دا وشه زرانې دا ټوټه دا فشار مې جګ شي اسمون ته وایي دې حالات چې نه تو ګلرم نه ژوند لرم نه زندگی لرم ته چې خو سبا ته چې مړه ګوښ شو ته مو پښتنه نه کوي ته یې چې مړه نه شروع کړ خوچایا نه شروع کړ خوړه ما ورڅای دې مړی ته ما ورڅای ویلې دومره مسلمان خوشته مورې چې ته چې دفتر ته راغلی دفتر کې ورته وجوړېدی باور وکړئ تو جوړو نه وه اوس مې په ذهن کېدو مو چې حتما دې مور پوښتنه زه کوم prăjămutne دې کوم ته ووایي چې prăjămutne د دسترخوان وچومه مو ته که چا مړی روړه رژا په مو ته کو کاروی نه ړه لغاسې هغه خبره ده دا شک نشته. مورې دغه مهال تو خلک غږ د وري خلکو نه څه غوښتنه لري؟ خلکو نه دا غوښتنه لرم چې الله یې پوره خدای یې پوره دا کوم مګونه د مو سره وشي چې یو مې د سړي خپله ګټه روغه شي یو مې د ژوند لږ جوړ شي چې د وړکي مې لږ هغه ته سیخ شي چې د وړکي په هغه وکړم چې د لږ د روزي په د روزۍ خواته موړه شي که نه وخ مورې چې په د روزۍ خواته موړه شي وخ مورې چې د رژمتې مړی به د خوږ اوس مې دیوار نن وی تو سې کړې ګونوی مو کې د نن مې دیوا وی چې 100 روپۍ پیدا شي وی چې اوږیا ته مو غوښه پروړې وی چې مو خوړلې وه وخ مورې
غوښې د لوګونو غوړو لونده بل برمان کې دی لونه زمان به واه مورې دا ژوند دا مې زندګي دو قدرمنو لیدونکو تاسې د دغه کور حالات ولیدل دغه کاکا مسکان هم تاسې ګورئ دغه د مور هم صاحب هم ګورئ چې دواړه په داسې یو حالت کې دي ښه مورې د دې هر څه پوښتنه شته دې به کېږي دا خلک چې تاسې ګورئ پیاز ته ناست دي د ډوډۍ هم ورته بل چا راوړي کرای نه وړي دوی ناهاره دي ټوله ورځ هم روژه پرشمي ته مورې څه طریقه شته پرشمي مو نه وي دا مړی زو ته شي بیا دا چې زه ته چې پرشمي ته پرشمي ته غږ دنه کس دی خلطه کې کېږدم دا خلطه کې ختم خلطه کې تیغې پستان دا خلطه ته یې وچوم وشه پستاوي پستاوي دا کې یخې وي که شنه شوه که هغه شوه لږ زینه دارې مړې وي چې ته که شنه شي که ښځه یې روح لمو ته وړکې چې دا داسې کوټې کې بوتا کنو بیا شکر په وبوسم شکر ده دې بطاره ما کې بیو به بزاته شبان یا شکر ده که نیم ډېر تباه یو خدای دې نه کړي مورې موږ ځان کې سره یو خدای دې نه کړي قدرمنو لیدونکو ډېره مستحقه کورنۍ ده راځئ چې ورسره همکاري وکړو راځئ چې کومک ورسره وکړو خو د دوی په مخ باندې پرده وي تاسې به یې نه ګورئ خو د دوی له سترګو نه چې کوم باران اوښکې ځي هغه موږ ته معلومات کېږي او د دې کورنۍ د غږ هم موږ بدلوو یا چینج کوو تر څو د دوی عزت ساتل شوی وي فقط د دوی حال موږ تاسو سره نشو شریکولی چې موږ تاسو سره د دوی حال شریک کړی مجبور یو د دسترخوان ته راشو او دوی د دسترخوان د حالت تاسې باندې وګورو مستحقه کورنۍ ده راځئ چې ورسره مرسته وکړو راځئ ورسره کومک وکړو د دې کورنۍ پوښتنه به هم له موږ او تاسو نه کېږي دا ویډیو درسره شیر هم کوئ تر څو نورو ته ورسیږي راځئ خپله ورسره همکاري مرسته ورسره وکړو تر څو د دې ژوند بدل شي یو څه نه څه د دې کور رنګین شي نو دا ویډیو په دې خاطر باندې دلته پای ته رسوو چې بل ځل ورته راځو دوی ته موږ ډېر خوراکي مواد راوړو پیسې ورته راوړو تر څو دا مور ژوند خوشحاله شي او یو خوشحاله روژه ولري خوشحاله اختر ولري تر بیا ښې چارې ښه به درته غواړم ما